السلام علیکم 2 دقیقې خبر ته راغلاست. کابل ته د پاکستاني پلاوي راتګ امید راډیو ته په وری سرچینو منل چې د پاکستان درې کسیز پلاوي د مولانا فضل الرحمن خلیل په مشرۍ کابل ته راغلی دی. ویل کېږي دا پلاوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو د کمولو او د اختلافونو د حل لارو د ارزونې لپاره راغلی دی. سیاسي شنونکي د پاکستاني رژیم د پلاوي راتګ ته په اشاره وایي چې اسلام آباد جګړې ډګر کې بې وسه شوی دی. هندوایي پاکستان د اسلامي یووالي په نوم ریاکاري کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستي هوایي بریدونه غندلي او ویلي دي چې اسلام آباد د اسلامي یووالي تر شعار لاندې په ریاکارانه ډول د روژې په مبارکه میاشت کې ملکي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان په نښه کوي. ورته مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د چین دایمي استازي فون کونګ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان کډوالو ته نږدې 7000 استوګنیز نمرې ویشل شوي دي. د کور او شا جوړولو وزارت خبر ورکوي چې دایمي میرڅېړنې کمیټې تر دې دمه په 9 ولایتونو کې په راستنو شوو کډوالو کورنیو 6644 استوګنیزې نمرې ویشلې دي. د کور او شا جوړولو وزارت ډاډ ورکړی چې د راستنېدونکو لپاره د استوګنیزو نمرو ویش به لا هم دوام ولري او دا لړۍ به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. او پاکستان کې اقتصادي کړکېچ او امنیتي ننګونې. پاکستان کې د تیل او غازو کمښت، لوړې بیې او اقتصادي فشارونو ترڅنګ یو شمېر سیمې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې له امله یې د خلکو ورځنی ژوند او ښوونیز فعالیتونه اغېزمن شوي دي. په پاکستان کې د ډیزل بیه 315 کالدارو او د پټرول بیه 321 کالدارو ته لوړه شوې چې د دواړو نرخونو کې 55 کالداري زیاتوالی راغلی. دا 2 دقیقې خبر تر بیا د لا په امان.